چې بیا په کوم طرف تللی دی په خوشو تشو پسې ګرځي څه چې متلې کوي په حجرو کې داسې قوالې ولي خلکو ته دا دې خدای راولي کور ته صبر وکړه حاجه ویم بیا ناسته ده او سر یې تړلی خو ځان جانې پکې خیر واشي خدای دې راولي یو ځل دا دې خدای راولي جامد راورسېدې راورسېدم او په خیر علي شکر الحمدلله ته ښې ته ښې په څه پسې وتاوې څه دې وکړه څه دې راوړه کور ته څه دې کول نو زما کار روزګار کم دی چې څه راوړم او څه پخه کړي نو تا ته ځان بدي نه ښکاري په دې خوشې ګرځېدو خدای ظالمې نو چې کار روزګار مې خو سهار به تمه او ماښام به تمه نو چې اوس مې کار نشته نو څه وکړمه کار دې نشته یو مشوره در کومه نو کوم مشوره سمه یې خو راکړه ګینې بیا مه راکوه نه نه سمه ده ته چې کار وکړه ښه چې پیسې د خلکو نه قرض قرض اخلمه نو دا به یې بیا پلان ورکوي نو خبره خو پوره واوره که نه مخکې مه بره ښه 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 او ورته وې ټیټ ټیټ یې که نو اوس دا ټي پکې سي نو د ټي مطلب ټربل لکه بیا 3 مۍ څه ورکوله کې 10 زره دې ترې واخېستې 1.5 زره ورکوه او زه قرضدار چا وجلی دي او قرضدار یې چا وجلی یاره په ایمان چې ګورې منم دی یاره ویم تعلیم یافته ښځې نه زارېږه دا تا تعلیم کړی ځکه هوښیارې خبرې کوې نو څه وکړمه مجبوري مې ده نو ته خوړون کوړې د ښه او بدو نه نه خبر نو خود به درته زه لار ښیمه نه نو چې زه خلکو نه دا پیسې علم که نه او سبا یې رانه غواړي نو دا به څنګه شوي نو بس چې کار کوه که نه څه پې اخله پوه شوې په 20 زره دې ګاډی واخېستو یې په 10 زره یې خرڅوه قرضدار یې چا وجلی وې در به کو ای د نر بچیا یم یاره د سبا نه انشاءالله بس دا قرضونه شروع کومه چې ځان چې ته پېښور کې ښکلي شانزې والو دا اوس څه دي دقه درته وایم دا وګوره ټول ډېرانونه پراته دي دا تعلیم باندې لکو یاره ویم ډېره هوښیاره ښځې ځان دا خوشحاله کړه بس زه ځمه او یو پیاله چای څکمه او بس اوې دا خپل ګردان هېر نه کې در به کو ها ها ته مه کوه ها هر چا ته وایې به در به دربک وطن چې بس ټیټه باندې کوم بېغه بچه یاره په ایمان چې منم دې ګورې اوس قوالې پرېږده وڅوځه لیونی دې کړم در به کو وره هغه چمن نه ته اوس شو بوټو به ورته نه اچوي خو زه به یم خوښ شم ښه ډېر خدای ماله په ګوتو راکړي که نه نو والله چې را ډنډه ورته نیسم بس په دې پوهېږي چې سرجي تنخوا میاشت راله ماله پیسې راکړه زما دونه پکار دي یاره زه ځم خوښ شم اوس یم کو دوی رالل که نه والله چې دا سرونه ورې ماتم دا دوی زما تبۍ وکړه السلام علیکم ملک صاحب وعلیکم سلام پټه ته څنګه یم دونه قاري خیر خو دی خیر چېرته دی ویم ته وګوره انګلیش کبل مې کرلی دی او د اوبو د لاس وچ شو نوکران راځي میاشت په میاشت ورته خو خپلې پیسې ورکوم او کار ته وګوره نو ملک صاحب دغه وخت خو ته غلطېږې که نه هسې پیسې پې بندې که لکه تنخوا او چې اوبه مې ورکوه ویم سهار او ماښام به دله په خپلو زور کوي هلکه دا خبره خو دې بالکل زبردسته وکړه او دا راته ووایه دومره چاپلوسي مه کوه څه له راغلی خیر خو دی یاره ما وی روزګار کوم که نه یو 1 روپۍ مې پکار دي دا 1 روپۍ دې چېرته په جمدون لیدلي دي یا شمېرلي دي یا چې کو تا راکړې که نه نو اوس به وشمارې دا راته ووایه دا کاروبار د مشوره چا درکړی ویمه ده او ووایه دا خپلې ناوې ته شرمېږې نه چې تا دې ته ناوې وې ظالمه له ټول غاښونه یې چینډي یو غاښ دی پکې او خو شرم دی د خدای ظالمه څوارلسم پاس ته خبرې مه کوه سړیا خدای بس زه تم ټیک ویلو تعلیم یې کړی دی که نه تعلیم یې کړی ها او ملک صاحب ته 1 روپۍ راکړه روزګار پرې وانومه او ټیم راله وړي پوره یو کال اله یو کال په یو کال کې خو د کوچ نه غټ خر جوړېږي بس ملک صاحب بیا خیر سره مه کوه که نه پیسې راکړه چې ځمه ناوخته دی دا غوره ټیک ته پیسې خو در کوم او که خدای وکړه که نه نو خدای دې چې سرمن نه روباسم حالانکې ستا سرمن د څلوره نوم نه ده پوهې دې غریبانانو له ورکړم نه له به دې تمبل جوړ کړي بس خیر دی ملک صاحب ځان خوشحاله که بین که ویم داسې خوشبو ده که نه په ایمان بس بویم زه قبوله منظور کړي بله خبره واوره که چېرې دوکه دې وکړه که نه نو ته ډېر د کمال سړی یې وایي څنګه ګردې خو دې شته که نه نن سبا د یوې ګردې 1.5 لاک روپۍ قیمت دی د دوانو ګردو څو شي 3 لاک روپۍ بیا به ګورې ګوتې مرولې که غلطۍ دې وکړه ښه ولاړم ملک صاحب ښه ځه ورځه ځه سلام علیکم وعلیکم سلام ګورې
دوی په کاروبار شو سبا به راته دین پلار جوړ شي ویم ناوې زیرې مې در باندې خوله دې د چکرو ډکه چه حاج پیمان خوشحاله شي څه زیری دی ویم زیرې دا دی که نه چې ملک مې در توت ته توری کو نو ملک خو غټ پټ دی یو لک روپۍ مې تېنه دله په چپه کړې ته چې وایه که نه چې پیسې مې ترې ووالې دا 1 لک روپۍ دي په ډومبي چل مې ژوند کې ولیدلې ویم معمولي دي نو هلته مې لږې بینه وکړي بس بس د محنت پیسې دي او د محنت پیسې دي و داسې کار وکړه داسې لپنګ مه ګرځه ښایسته چوټ بوټ کې ګرځه ښایسته کپړې واچوه هله چا به خدای دې خوشحاله کړه ویم دا خبرې د کمال وکړه چا به چې اوس رنګین رنګین ښکارې مخکې نه رنګین یو خان بابا سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته څنګه خان بابا خیر دی الحمدلله یو مشوره در سره کومه مشوره کې دوه خو راسره وکړه زه له یو پرچ د کور دپاره اخلمه رجلي نو پرچونه خو ډېر زیات ګران دي نو ګران خو دي خو ما سره اوس دې وخت کې 1.5 روپۍ دي په جیب کې 1.5 روپۍ او پرچ په 15 روپۍ دی یو کار وکړه تر کا 1.5 روپۍ داسې کار وکړه که نه چې د ګل په ورځ راشه 15 زره به درکړم ځان له به نوي پرچ باندې ځه الله را سره ډېر خو که خان بابا په نن وخت کې خو مې داسې خاص ښه سړی په دې دنیا نه ولیدلې الله در سره ډېر خو که خان بابا سلام علیکم په مخه دې ښه یو څوک وکړه یم دونه قمقل خلک دي که نه نقد یې مال را کړي زه اوس ګرځه راپسې ځه السلام علیکم خان بابا وعلیکم السلام خان بابا څنګه شکر الحمدلله ته ښې خان بابا مشوره مې در سره کوله دوه خو راسره وکړه 14 اګست را روان دی ځان یې خونډه موټر سایکل علم خونډه موټر سایکل دی نو د ریټ نه خبرې نه په 1 لک او 1.5 روپۍ دي تا سره څو دي ما سره خان بابا 15,000 روپۍ دي 15,000 راکړه دې خو خدای ظالمانو داسې کار وکړه که نه چې د نښې پر ورځ راشه نوې خونډه ګاډي به درکړم ځه صحیح ده خان بابا الله دې خوشحاله کړه ځه په مخه دې ښه اوسه پورې په ما چا سلام نه اچو د خدای ظالمانو په قهر اختیر چې پیسې راوړې او مال یې راکوې نو خانېږم به نه خو زه ګرځې راپسې ویم خدای دې بیخ او بنیاد وباسي دونه قرضداره شوی یم اوس هم چې دا کپړې بدله کړم چې څوک مې پېژني نه خدای پاکه یاره اوس څه ماته څه داجي ګل خیر شه کښېنه 100 روپۍ درکړمه نو په 100 روپو ته څه کوې جنډالي یعنې ویم دا ماشوم دی او د پاکستان سوچونه کوي زه سل نه که نه او یو 100 روپۍ به درکړم ښه دا وله او ځان پې ښکلې جنډه واله زویه زه شابه کوتل شابه الله مې ترې نظر کړي داجي ګله څه چل دی لکه پلار مې هغه 100 روپو بس رالېږلې پلار دې نهه 100 روپو بس رالېږلي ښه تا سره 100 روپۍ ماته شته راکړه دې خوا ای د نر بچیا ویم داسې کار وکړه که نه چې سبا سهار راشه 100 روپۍ به درکړم ځه بچی دی ځه ځه ماله سړیا ویم دونه قمقل خلک دي که نه زه اوس ګرځه راپسې ویم واپس ځم سلام علیکم داجي ګله وعلیکم السلام څنګه داجي ګله خیر دی ته په ګرځېدو د پسې ستړي شوم مسلمانه څه کوې نو تاڼه کې څه کار شته نه په تاڼه کې څه کې سړیا اوس جرګې نه یې بوځي نه خپل کار مې د سره نو څه کار دی راسره دی یاره ځان یو چنچل یار چنچې دي چنچې خو ډېره ګرانه ده نو په کشلو په کشلي نو ځان په دې غمړې نو څه کې یاره مزدوري باندې کوو نقد یې سره څو دي یو 50 زره خو شته 50 روپۍ شته ته راکړه ما دغه ویم داسې کار وکړه نه چې په مردان کې زما دوستان دي صحیح ده هغوی له به لاړ شي وی نوې رشکه راکړه صحیح ده ټیک شوه وی داجي ګل له لګرم ځه صحیح ده داجي ګله دوکه موکه را سره ونه کې ورياو که نه په غریبۍ هم ګټلي دي په مزدورۍ نو تا ته زه داسې سړي ښکارم نه ته خو ډېر روغ سړی ښه نه بیا ځه که نه ځه خدای پاکه ویم چې قمقل نه وي نو هوښیارانو به څه خوړل روزه نه پرېږدو نن به تېره پیسې لو خیر شه تا چې زما د تره نه په حجره کې د پرج هغه پیسې واخېستې هغه راکې که نه بچې لږه ګزاره څه وکړه دا به کوم دی لکه کېږه غله غله ته مو وایه
जमा करून त्यांचे पैसे कशी रुबा साला ماشي فلزان چاوته درما کم کنه वेम्या मशरा मग यो सला कडे سسلا वे मग दिवस नुडा गुर्दे रुबा